دینه علاوه دا یو اخروټ دی غاښ سره کاڼي سره دې سیزونو سره نه ماتېږي دې سره خپلې چابیانې راځي. السلام علیکم. دا نایاب ډرای فروټ دی، ډېر مشهور دکان دی او په دې کې چې کوم دی هر څه ملاویږي. ډرای فروټ کې داسې شی نشته چې هغه مشکل دی چې په دې کې میلاو نشي. او راځئ دې سره مونږ یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولې څنګه یې ښې؟ الله پاک فضل طبیعت ته ښه دی؟ شکر الحمدلله. دا راته ووایه ستاسو دکان ډېر زیات مشهور شو په لږ وخت کې که نه؟ جی جی جی. د دې څه وجه را داسې؟ د دې وجه دا ده چې موږ سره کوم سیزونه دي دا ټول نایاب دي، دا بل ځای نشته. نو داسې سیز دی چې هر څوک ګوري اول ځل ګوري نو هغه ورته خپله حیران شي چې یاره داسې رقم ډرای فروټ شته. نو بل الحمدلله زموږ ټول پاکستان کې فری ډیلیوري ده، کیش آن ډیلیوري ده او هر یو ځای ته ډیلیوري کوو. په واتساپ باندې ریټ تصویران هم ورکوو چې څوک چېرته ډیلیوري غواړي نو فری ډیلیوري کیش آن ډیلیوري ورکوو. او دا راته ووایه ستاسو تعلق د کوم ځای سره دی؟ ما تعلق پېښور سره دی. ډېر خلک تپوس کوي که نه؟ جی بالکل زما تعلق پېښور سره دی. ورسک روډ علاقه ده زموږ، اوس هم حیات آباد کې او کلی مې ورسک روډ دی. او درېیم تپوس دا دی که نه چې ستاسو کوالټي باره کې خلک تپوس کوي چې کوالټي څنګه ده؟ نور A1 کوالټي، داسې کوالټي چې سټینډرډ کوالټي په ټول بایجانو په دواګانو سره په دنیا کې زما دا دکان چې کوم دی دا نایاب ډرای فروټ دا یو برانډ دی د ډرای فروټو. دا که څوک نه مني نو دا به زیاتی کوي ځکه چې دومره ډرای فروټ په یو شاپ کې هېڅ چېرته هم نشته. نو الحمدلله ډېره نایاب کوالټي ده. زه درته یو څو څیزونه داسې ښیم چې هغه به تاسو اول ځل په خپل سکرین باندې هغه کوئ. مخکې درته ښیم سټرابریانې، تازه سټرابري مارکیټ کې ملاویږي خو د سټرابري ډرای فروټ چې دی هغه به تاسو سره موږ سره ته ملاویږي. ټیک شوه؟ دا ډرای فروټ دینه علاوه دا یو اخروټ دی غاښ سره کاڼي سره دې سیزونو سره نه ماتېږي دې سره خپلې چابیانې راځي. اسټرالیا والا دي دا په دې چابیانو ماتېږي او د دې داسې ذایقه ده چې د چنغوزو پستې او کاجو دې ټولو نه ډېره بهترین ذایقه ده. دینه علاوه ما سره یو بادام دی چې دې کې د چنغوزو د پستې او د کاجو ذایقه ده. څلور قسمه ذایقه یو بادام کې ده. نو دا ډېر د حیرانېدلو خبره ده او ډېره نرم دی، ډېره ښه ذایقه ده د دې. دینه علاوه چې خټکي دي را سره، وچ خټکي. دینه علاوه چې دي را سره سیب دی، دا چې دی دا چیري ده را سره، نشپاتۍ دي را سره. ټیک شوه؟ بل قسم کې چیري دا ډفرنٹ قسم کې یو بل هم شته را سره. کیوي فروټ دی را سره. دلته 900 قسمه نایاب ډرای فروټ دي چې پاکستان تاریخ کې به تاسو اول ځل ګورئ. خو که څوک وزټ کوئ زه درته ایډرس وایم نایاب ډرای فروټ ریل شاپینګ پلازا کارخانو مارکیټ پېښور BRT سټاپ ته مخامخ زموږ شاپ دی. ډېر اسانه پته دام ده. بل که څوک ډېر لرې وي بار کې وي تاسو پاکستان کې وي تاسو بار یو کس زموږ ویډیو کتله مثال کې طور په او وایي چې یاره زما کور کراچۍ کې دا زه بار یم او دا ډرای فروټ زه کور ته لیږم زه به د خپل نمبر درکم د منیجرانو دا 3 نمبر تاسو به ول په سکرین هم ولګوي. په دې 3 نمبرو چې تاسو واتس اپ میسج وکړئ زما 3 منیجران دي تاسو ته ریټ هم درکړي، تصویران هم درکړي او خپل اډرس ورکوي په ټول پاکستان کې. د بار نه ورګي ټول پاکستان کې خپل اډرس مونږ ته وایي هغه ځای پورې به مونږ ته فری ډیلیوري سرویس درکو او کیش آن ډیلیوري به درکو، پیسې تاسو مل ته ورکړي. هغې نه علاوه زما خپل سوشل میډیا دا نایاب ډرای فروټ 077 ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی او یوټیوب دی، فیسبوک دی. دا فالو کوئ. په دې کې به تاسو ته مونږ ډېر نوي څیزونه ښیو. زه درته ښیم دا ګوره وچ امونه دي، وچ امرود شته، وچې مالټې شته، وچې کیلې شته، سټرابریانې او نشپاتۍ او دا مړه چې څه تاسو ګورئ الحمدلله دا ټول ډرای شته. هوږې را سره دي، چاکلیټونو ذایقې دا را سره دي، بلډ پریشر شوګر دپاره کاوي دي را سره، وزن کمېدلو لپاره شید دي را سره. A to Z دومره الحمدلله ښه ورټي ده چې ګوله یو تپوس بل درنه کوم که نه ګوله جی د پرایس باره کې راته ووایه. پرایس باره کې خلک تپوس کوي که نه؟ زبردست ګوره چې څوک هم تپوس کوي او دا هر یو څیز تپوس کوي زه به تاسو ته لږ دې باره کې دا خبر وکړم. هر یو څیز پاکستان کې داسې دی چې ورځې به یو قسم وي خو چې شپه تېره شو سبا راپاسي بیا به پوزیشن چینج او سټینډر غواړي که نه؟ بالکل ګوره د دې څیزونه چې دي دا بهرني دي وروره ډالرو سره تعلق دی. ډالر په یو ځای نه وي.
چې سیس ګران وي دا ګرانیږي ډالر ګران شي دام ګرانیږي ارزانه شي ارزانه کېږي د دې لپاره اسانه طریقه اوس که ما وویلې چې د دې سیس دا قیمت دی دا ویډیو یو میاشت پس چې وکتل هغه غریب وایي یاره تا مخکې ماته ویلي چې د دې دا ریټ دی اوس ته ولې منکرېږي دا خبره ګوره ټیک نه ده اصول دا دی چې زما منیجران ناست دي چې څه ټایم ستا پکار وي میاشت پس دې پکاري میسج وکړه به درته ریټ هم درکړي تصویر به هم درله درکړي ټایم سره به چلیږو چې څه ریټ وي په هغې سره به چلیږو کیدای شي دې کې ډېر څیزونه ما سره ارزانه شوي دي ارزانه به شي نو زه به ګران ووایم بیا به دا صحیح نه راځي بس وخت سره به انشاءالله مې ها دا راته ووایه که نه چې ستاسو دکان چې کم دی په دې کې داسې یو کم شی دی چې هغه نه میلاویږي په ډرای فروټ کې زه به بالکل چیلنج ورکوم ټول پاکستان کې چې څومره ډرای فروټ والا دي دې ماته چاکلیټونو ذایقې والا اوږې را پیدا کړي اوږه ما سره شته چې هغې نه به یو پلې خورې ذایقې د چاکلیټ ده یو لاس کوېشن درنه کوم که نه چې یو سړی څومره هغه وکړي که نه سامان والي په هغې کې ډسکاونټ میلاویږي دا چې دي دا ټولې ډرامې دي چې دومره سامان والي دومره به ډسکاونټ در کوم او چې پلانکي چینل دی کتلی او ته ماله راغلی دومره به دله در کوم که چا چینل کتلی او که چا چینل نه یې کتلی که څوک د 1,000 والي او که څوک د 1,00,000 والي د ټولو به انشاءالله ریټ کې هم خاطر وي کوالټي به هم ښه وي زمونږ به کوشش دا وي چې دا کوم سړی موږ نه لا آنلاین وغواړي لا زمونږ شاپ ته راشي نو چې دا موږ سره جوړ وي ځکه دا ډرای فروټ دار یو کور ضرورت دی هر سړی اخلي نو که ته ښه څیز خرڅ کړي په ښه ریټ ورکړي ولا نو دا سړی که کراچۍ کې وي تا نه به سودا کوي نو انشاءالله موږ به کوشش کوو دې کې موږ رزق ګټو زموږ کسټمرو خیال به موږ بالکل ساتو ریټ به هم ښه ورکوو کوالټي به هم ښه ورکوو که چاله په څه کې شکایت راځي په ریټ کې کوالټي کې نو ټولو نه بهترینه خبره دا ده چې واپس به ما اخلو نو دې نه زیات به زه څه وکړم ډېره مهرباني ستاسو چې موږ شاپ وزټ هم وکړو الله دې خوشحاله آباد کړي